زمونږ استاسو د انسانانو د ګناهونو ولې کیږي؟ یو وجه پکې دا ده چې لأنک مکلف بالمجاهده. زمونږ د ګناهونو څه کیږي چې موږ مکلف یو، دې خبره باندې چې موږ به مجاهده کوو، کوشش وکړو. او کوشش کله کیږي چې کله انسان له مخې له دوه خبرې پرتې، یو طرف ناکامي ده او بل طرف چې د کامیابي. کله چېرته کوشش وکړي د کامیابۍ نتیجې په لاس راځي، که کوشش ونه کړي د ناکامۍ، نو الله عز وجل زمونږ نه کله کله دا ګناه صادر کړي. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي انسان چې څومره بوډا ولی نشي، الله عز وجل په دې انسان کې اقوی شهواني ختموي نه، هغې پکې ساتلې ده، هغې پکې برقرار پرېښودلې ده، تر څو پورې الله عز وجل دغه انسان په امتحان کې واچوي، ګوري چې دا د پردۍ زنانه له ګوري که نه ګوري، دا د پردۍ زنانه باره کې دا خبره کوي که نه کوي، دا د پردۍ هغه ځای کې چې قرآن و سنت منع کړې ده، دا لاس اوږدوي که نه اوږدوي، هغې طرف باندې قدم وهي که نه وهي، موږ نه دا نه سلبوي. دویمه وجه دا ده زمونږ ستاسو نه دا ګناهونه په دې وجه باندې کېږي لیدوم تضرعک الیه عز وجل، چې زمونږ دا بندګي او زمونږ عاجزي الله رب العزت له همیشه دوامداره پاتې شي. که زمونږ نه چېرته ګناه نه کېدلې او ټول عمر په دې نیکۍ کې واقع وې، د ذرې په اندازه باندې ګناه زمونږ د بدن نه صادرېدی نه، بیا موږ د الله عز وجل داسې اطاعت نه کولو. کله چې زمونږ نه ګناه وشي نو ایسته موږ را منډه کړو رب العالمین لمونځ وکړو، صلات التوبه، د هغې نه وروسته بیا استغفر الله ووایو، د هغې نه وروسته بیا څه مالي صدقه د الله عز وجل په دې لاره کې خرج کړو او رب العالمین له په وسیله کې دا پېښ کړو چې یا الله دې ځای کې زما نه دا ګناه وشوه، دا ګناه وشوه، دا ګناه وشوه، د دې د کړنې د دې د عمل د وجې نه زما دغه ګناهونه ته معاف کړه. د دې به دا مقصد نه وي چې موږ د ګناه له کار ووایو، موږ اوس ګناه و ګناه له د کار ویلو. الله عز وجل موږ له نفس را کړی دی، نو هر کله چې زموږ نه ګناه کېږي موږ به رب العالمین یادوو، الله به موږ معاف کوي، هغه شو غفوره، الله به موږ باندې رحم کوي، هغه شو رحیمه، الله به موږ سره د عفو معامله کوي، هغه شو عفو ذاته. او درېیمه او اساسي بنیادي وجه دا ده چې زموږ نه دا ګناهونه په دې وجه باندې صادرېږي چې موږ زړه لرو، او قلب ته قلب ځکه ویلی کېږي چې دا به اوړي راوړي، لانه یتقلبو، کله دې طرف او کله دې طرف، کله سړي نه ګناه وشي او کله د سړي نه طاعت چې در نه وشو نو په دې باندې شکر وباسه، او ګناه چې در نه وشو نو په دې باندې ووایي چې استغفر الله، نو رب العالمین ځکه زموږ د دې بدن نه دا ګناهونه صادروي. څلورمه وجه علماو لیکلې ده زموږ د ناکاره مجلسونو، د خرابو ملګرو، د بې پیتي انډیوالانو نتیجه به دی چې الله عز وجل د هغې د وجې نه زموږ د بدن نه ایسته ګناه صادرېږي. پنځم اساسي بنیادي وجه دا ده چې زموږ نه ګناه ځکه صادره شو چې موږ ګناه کړې ده. انسان چې ګناه وکړه بلې ګناه له دیکه کي، بلې ګناه له دیکه کي، بلې ګناه له دیکه کي. عبدالله ابن مسعود فرمایي داسې مرتبې له ورسېږي ګناه بیا دله داسې معلومېږي لکه مچ د پوزې په دې جانب باندې ناسته یا په دې بل جانب باندې، او موږ تاسو سمقه درجه کې واقع یو، د سره په دې باندې پوهېږم نه چې دا ګناه ویلی شي څه ده. د دې مثال په واقع نفس الامر کې دا ده لکه یو سړی دی هغه پوډري شوی دی، په دې ګندګۍ کې پروت دی، د خرابو ملګرو سره ناست دی، که دقه پوډري یو سړی راوالي او داسې یو باغچې له ویسي، یو اسپتال له ویسي، یو د تهذیب او صفا ځای له ویسي، دا پکې قید کېږي. ویې وجه دا ده چې دلته زه تنګېږم، هغه ځای له مې ورسوئ. زموږ دا څومره همداسې شوي دي ګناهونه 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 ګناهونه. قرآن کې الله عز وجل د پیغمبر په صفت کې وایي چې اواب هغه انسان ته ویل کېږي چې د هغه په زړه کې چېرته ګناه تېره شي نو دا وایي استغفر الله، او بیا هم که ګناه ترې صادره شي نو متصل الله له توبه وباسي. خو که کلونه کلونه وروسته چېرته دله خپل هغه زوړ جرم رایاد شي نو په دې وخت کې د زړه باندې بیا هم یو کیفیت راشي چې ربه ما به معاف کړې او که نه، ته اوس ما سره څه معامله کوې. شپږمه وجه دا ده چې اصل کې موږ د خواهش پرستۍ پسې روان یو. نفس له چېرته موږ په دې نفس باندې خپې د جوختې ښودلې نه دي، دله مو داسې کورې غوندې ویلی نه دی، بلکې زموږ د نفس څه خبره کړې ده موږ یې د فرمایشات پوره کړي دي. نه، الله عز وجل فرمایي ونهى النفس، هغه انسان د جنت والا دی چې د خپل نفس بند کړي د خواهش نه. نفس ته له وایي پردۍ زنانه له وګوره نه ګورم، نفس ته له وایي چې غیبت وکړه نه کوم، نفس ته له وایي حسد وکړه نه کوم، نفس ته له وایي قتل وکړه نه کوم، نفس ته له وایي دروغ ووایه نه وایم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن انسان میدان د جنگ پرېږدي، بخل کوي خو دروغ نه وایي،
دروغ چې څوک وایي د مشکات جلد ثاني کې دغه حدیث د ایمان مسله لاړه ته وګوره چې ماته دروغ لګوي کو زیات اگر که مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی